مسلمانانو قومونو اصل مقابله هغه په دین کې ده، هغه په څه کې ده؟ په دین کې ده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. مقابلو کې دی یو بل سره د یو بل نه مخکې شي، پس کې وسارعوا الى مغفرة من ربكم، بخانې ته چې الله به موږ کې څوک بخي، وجنة او جنت عرضها السماوات والارض، چې دا هغه جنتونو پلنوالی د ځمکې او د اسمان د پلنوالي په اندازه باندې هغه ځای ته ځان رسول غواړي. په دې کې مقابله پکار، په دې کې مقابلې نه دي پکار. ځکه امام حسن بصري رحمه الله سوی من نافسك في الدنيا، څوک چې سره په دنیا کې مقابله کوي، د دنیا رواله غزاري کوي ته زه په دغه کې نه یم ګورواله د دنیا ټول استاشو. مقابلې میدان هغه د الله سبحانه وتعالى د دین دی، د مقابلې میدان هغه دا دی چې جنت به څوک ګټي او د جنت دې په اسانه نه ګټلی کېږي. جنت سره بتي بازار خو نه دی چې بنګالۍ پکې هم ګرځي او کیر نول هم ګرځي او عربۍ هم ګرځي او هر یو ګرځي. جنت ته عمل غواړي. د دې لپاره صحابه کرامو خپل ژوند هر څه فنا کړي دي، ختم کړي دي، قربان کړي دي. الله ویله جنت ورکړی، ته مالک په تشو دعاګانو جنت غواړي؟ یا الله وچه مې وبخوئ. دا ډېره مزداره دعا ده، څنګه مې وبخه؟ وچه مې وبخه. بیا ما ته به جواب کوي، نه ته دا یو کس ما ته میسیج کوي، ته دا خبرې کوې ولې الله غفور رحیم نه دی؟ الله غفور رحیم دی، خو ته هم دومره څه وکړه کنه چې دا غفور رحیم د هغې د لاسه ته وبخي، ته هم دومره څه وکړه کنه. الله غفور رحیم دی مطلب دا دی چې ستا عمل به همیشه لګي، عمل به همیشه زمونږ لګي. غفور رحیم ذات به څه کوي؟ د دې لږ عمل د لاسه به موږ جنت ته نه باسي. دا د دې مطلب دی. د دې مطلب دا نه چې الله غفور رحیم دی ته خپه په خپه باندې واچوه الله غفور رحیم دی، نه دا ته غلط پوه شوی. زه دې پوه کوم غفور رحیم مطلب دا دی چې ته به عمل کې هغه عمل به د دې لایق نه چې تا جنت ته نه باسي، خو غفور رحیم ذات به دا کوي چې دغه لږ عمل به روالي دا به تاله قبول کړي او تا ته به وایي زه جنت ته. دا غفور رحیم شو کنه. اوس ورسېدې په دې معنی که نه؟ دا ډېرو عوامو په ذهن کې دا معنی غلطه پرته. دغه شان زما ټولو ته دا نصیحت چې توبه وباسي، غټ نصیحت د زړه د کومې نه راځي چې توبه وباسو. د نن نه توبه وباسو، الله سبحانه وتعالی ته واپس شو، هغه رب ته واپس شو چې هغه د خپل ځان مبارک څه وایي، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الله غزات ته چې د خپلو بندګانو توبه قبلوي، ويعفو عن السيئات. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اے پیغمبره زما دې بندګانو ته ووایه چې زه بخانه کوونکی یم، خو که دوی چې ته توبه وباسي زه به یې وبخم. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د خپل ځان مبارک وایي غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب بخونکی د ګناهونو الله دی، وقابل التوب توبه قبلونکی رب العالمین دی. خو انسان ته توبه بس الله ته واپس شه که د نن نه یو نوی ژوند شروع کړه. وتوبوا الى الله جميعا. الله وی ټول واپس شئ ماته، ټول رجوع کوي الله ته. هغه رب هغه مهربان رب دا مونږ ته وایي. ګوره څومره مهربان رب دی، څومره زمونږ سره محبت دی. دا تاسو دې آیت نه اندازه ولګوئ. الله سوی په سورة الزمر کې قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هو اے پیغمبر زما هغه بندګانو ته چې د خپلو ځانونو سره زیاتې کړې. دا خبر ګوره د هغوی دپاره هغه زیاتې کړې دی، ګناهونه یې کړي دي، زیاتې کړې دی، د الله نافرماني کړې ده، زیاتې کړې دی. جون هغه شان نه دی تېر کړی څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلې. زیاتې کړې دی، منځونه دې پاتې شوي دي، زیاتې کړې دی، روجې صحیح نه دي نیولي، زیاتې کړې دی، صدقې نه دي ورکړي، زیاتې کړې دی، زکات نه دی ورکړی، زیاتې کړې دی، دین نه دی زده کړی، زیاتې کړې دی، ګیره خریلې ده، زیاتې کړې دی، ګیره وړه کړې ده، زیاتې کړې دی، سود خوري، زیاتې کړې دروغ وایي، زیاتې کړې دی، غیبت کوي، زیاتې کړې دی، هر قسمه ګناه کې لګیا دی. خی الله ته ورته سړی وویلي قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم
ووایه هغه بندګانو ته چې په ځان باندې ظلم کړی سړی ویرېږي چې مخکې به الله وایي چې ګورې بخیل نه الله دې کومو چې ظلم کړی جهنم ته به ځئ دې کومو چې ظلم کړی دوی لپاره تباهي ده دې کومو چې ظلم کړی دوی لپاره سخت عذاب دی نه نه عرش والا رب سوی قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم دا اعلان د الله طرفنا ګور زما طرفنا نه لا تقنطوا من رحمة الله ثم بنقتي کوي د الله د رحمتنا الله بل د ګناونو وبخ یو کس راغی مولوي صاحب نو زما ګناونه خو ډېر زیات دي زه خو د شلو کالو نه ګناهونو کې لګیا تا خو نن ماته وایي ګیره پرېږده زه د 13 کالو نه ګیره خره یم تا نن ماته وایي مونځ وکړه زه خو د 15 کالو نه مونځ نه کوم ته ماته وایي سود مه خوره زما خو ټول کور آباد په سود باندې دی ته ماته وایي غیبت او دروغ مه وایه زما په مجلس کې نور څه شتي نه دا به وبخي الله دومره مهربانه دی او بیا واوره الله مخکې دغه کسانو ته دا وایي کوم چې دا سوال کوي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله بدل دا ټول ګناهونه وبخي د قیامت په ورځ زما او تاسو څه خبره پاتې ده ها څه خبره پاتې ده چې الله ته وکړو د چا سره څه وزر شته نشته چې دغه رب ته دا وایي چې تا ته خو ما اعلان کړو چې زه د هر ګناه بخښم تا ته خو ما دا ویلي چې غم مه کوه خو صرف توبه وباسه زه به درله دا هر څه وینځمه موقع مې درکړې دي اعلانونه مې راته کړي وو په قرآن کې د پیغمبر په ژبه د صحابه کرامو په ژبه د سلف صالحینو په ژبه د علماء کرامو اوازونه بوغ شو ای خلکو توبې وباسئ توبې وباسئ تا بیا هم توبه نه دی ویستې تا بیا هم ګناهونه نه دي پرېښودي نو څه ووایو چې څوک څه خبره وکړي د دې به څه جواب هېڅ اصل جواب نشته ښایي الله ته ولې موږ ته دا وایې چې زه به ستاسو ټول ګناهونه وبخم ته ولې موږ ته دا وایې چې توبه وباسه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله دي سنه چې د قیامت پر ورځ بیا چغې وایي چې هی ارمان تباه شومه زه ما خو د الله په حق کې ډېره غټه کوتاهي کړې وه الله وایي د هغه چغې نه مخکې درته وایم چې توبه وباسه او تقول لو ان الله هداني یا د قیامت ورځ بیا دا چغې وایي چې ارمان الله هدایت را کړی وی زمون په تقوادارو کې وی الله وایي د هغه چغې نه مخکې اوس درته وایم ځان په تقوادارو کې کړه او تقول حين ترى العذاب یا کله چې تاسو وینئ عذاب د قیامت په ورځ لو ان لي كره ارمان چې څه دنیا ته بیا واپس شوی الله وایي د دې نه مخکې چې دا ارمان وکړي زه درته وایم توبه وباسه د دې نه مخکې چې ته دا چغې ووایې د دې نه مخکې چې موږ دا چغې ووو راځئ نن توبه وباسو ډېر والله العظیم په دې قبرونو کې پراته دي هغو دقه وایي لو ان لي کره ارمان چې زه واپس شوی و پیر ارمان چې د روژې دا میاشت بیا رالی ارمان چې هغه د برکتونو میاشت بیا رالی ارمان چې هغه د خیر او د خیراتونو او د رحمتونو هغه میاشت بیا رالی ما او تا سره دا میاشت دي ما او تا سره موقع شتي خو هېڅ پته نه لګي چې دا نننۍ شپه به زموږ پوره کېږي او که نه پوره کېږي د شپې ورځې څومره زر روانې دي روانې زر که نه په دې کې عبرت دا یو سکند چې اوړي که نه یو سکند دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني شاعر وایي د زړه دا دړکن نه دی دا درز چې کوي درز او ګړۍ ته ګوره دا سکند ورسره یو شان تېرېږي وایي دا زړه تا ته وایي د زړه دا درزېدا انسانات ژوند په دغه سکندونو کې تېر شي ختم شي خاورې شي ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا الله غزا ته د شپې ورځې ګرځوي را ګرځوي زر ترې وګوره پرون اولنی رمضانو نن ولسم دی شپاړسم ختم شو یالله ولې ته د شپې او ورځې اړې راړې موږ ته پکې څه ښه وایي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن
أراد أن يذكر أو أراد شكورا كسوكت نصيحت أخلي الله وجه نصيحت واخلي لديده پاره دي شپې ورځې څومره زر تیری لدينه خو نصیحت واخله کنه دې کې لږ سوچ وکړه کنه يقلب الليل والنهار الله ګرځي را ګرځي د شپې او د ورځې پرونه ولې رمضان نن شپاړسم رمضان الله وی وورا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله وی بدی کې د عبرت خبرې بدی کې د عبرت خبرې دی مسلمانا دا روزه برش باز ملګری وی روزه بیا یې کنه وی زته سه ساده سره روزه به یې خو موت به یو کنه وی د دې سوچ پکار دا زه دا پروګرام دا علماء دا قرآن و حدیث دا جمعتنا دا مناری دا ذکر و اذکار دا بانگونا دا روجماتی دا پیشمنی دا صدقی دا هر سبعی دا قیامت پوری کو مشکل لاره دی مطابقه پدی تیرشی روجه کی زخپل مرگری پیجنم خپل شخصی مرگری پیجنم تیرشی روجه کی ما سرو نن اغوی قبر کی پراته دی کی دیشی دا زمونږ اخرنی روزي بلکې کېدی شي دا زمونږ اخرنی شپه د دې څه پته لګي هیڅ پته نه لګي نو چې څه پته نه لګي راځي چې رجوع وکړو الله سبحانه وتعالی ته راځي یو نوی ژوند شروع کړو راځي دا روزه به داسې روزه تېره کړو چې دا زمونږ اخرنی روزه ده ټول ملګري وروڼه او خویندې څوک چې زما دا پروګرام ګوري او څوک چې اوري راځي دا په زړه کې راولو چې زمونږ په ژوند کې صرف او صرف څوارلس روزې پاتې دي زمونږ په ژوند کې صرف او صرف 14 روزې پاتې دي او راځي دا 14 روزو باندې د خپل زړه تش او زړه تشول دې ته وایي چې دا ټول د الله په عباداتو کې تېري د سحر نه د ماښامه پورې بیا اخرني لس الله اکبر حدیث کې راځي چې د لس شپې چې براله رسول صلی الله علیه وسلم دا ټول شوګیر کولو د کېدو باندې دا لس چې براله رسول صلی الله علیه وسلم ملا وتعالى عبادتو ته دا لس چې براله رسول صلی الله علیه وسلم خپل بیبیان مر پاسولې مانځه ده پاره دا لس چې براله نیکان خلق د جمعتونو نه بنخوځي اعتکاف روزه تراویح قیام ذکر و اذکار او دعاګانې الله اکبر دعاګانې دومره غټه خزانه زما استانه ورکه ده دومره غټه خزانه مونږ چې دسترخوان ته کښېنو شربت ته کوم جوړ کړی روابزاده که ټانګ دی سموسې شتې او که نشتي پکوړۍ شتې او که نشتي پیر پکې شتې او که نشتي الله بنده سموسو پکوړو غم وړی دې ټیم کې دعاګانې قبلېږي الله سبحانه وتعالی د رجوع دا مسایل چې کله بیان کړي دي په قرآن کې نو د هغې په منځ کې دوه ایتونه دي بیا په منځ کې یو آیت دی بیا یو آیت دی ټول څو آیتونه دي ټول څو شو درې شو څلور دوه آیتونه د روجې خبره کوي اخرنی آیت د روجې خبره کوي په منځ کې څه دي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اے پیغمبر کے زما دا بندگان در چلتا پوچھگی چی اللہ او زما پا بارکی چی اللہ پا بارکی رتو آیا لیکن سنگ چی بعض صحابہ کرامو تا پوچھ کرو یا رسول اللہ اللہ لرے چی چگی وطو کہلے نجدی دے پٹی دعاگانیم قبلی قوتا اللہ دا آیت نازل کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب زی نجدی ہے نجدی مطلب ستاسو اورما تاسو اینما فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا ودعاګانې ډېرې غواړي په دې میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي د روژتي سړي دعا د روژه ماتي په ټیم کې د الله نه واپس کوي د خپل ځان دپاره دعا وغواړه د خپلو مشرانو دپاره وغواړه کوم چې مړه دي کوم چې ژوندي دي د خپلو بچو دپاره دعاګانې وغواړئ چې الله نیک عمل یې لوی کړي د خپل امت دپاره دعاګانې وغواړه
خپل قوم د پاره دعاګانې وغواړه د خپل ملک د پاره دعاګانې وغواړه چې الله امن او امان پکې راولي د عامو مسلمانانو د پاره دعاګانې وغواړه دا ټیم د دعاګانو دی